بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې روغ جوړ به وئ. نن به په ورډ پروګرام کې دا زده کړو چې څنګه موږ کولی شو چې په ورډ پروګرام کې سکرین شاټ واخلو. نو دا ډېر اسانه ده او ډېره ایزي طریقه لري. نو تاسو به راسئ ورډ پروګرام ته. ورډ پروګرام چې کله اوپن کړه تاسو به هوم ټیپ کې، نو هوم ټیپ نه به تاسو راسئ زد ټیپ ته. زد ټیپ ته چې کله راغلی بیا به راسئ چیته سکرین شاټ ته. سکرین شاټ باندې به کلیک وکئ. بیا به دلته چې کلیک هم وکړه لیفت کلیک، دلته به تاسو سکرین کلیپینګ راسي. سکرین کلیپ به انتخاب کئ او بیا به تاسو ته څه یو ثانیه دوه ثانیې به صبر وکئ تر هغو داسې مینو غوندې داسې د صفحه غوندې راسي، خړه غوندې تاسو ته د پلس علامه ښکاري. اوس به لیفت کلیک تاسو په ټیق ونیسئ او دا به څه وکئ سکرین شاټ به واخلئ. سکرین شاټ مو واخیسته. ډېر ایزي او اسانه. بله یو کس وایي چې زه نه غواړم چې د صفحې سکرین شاټ واخلم، غواړم یو کتاب کې یو حدیث ته یو بل دی څه داسې عکس ته هغه غواړم زه څه کړمه دلته راولم. هغه به څنګه اخلمه؟ نو دا خو هم ډېر ایزي ده. تاسو به داسې وکئ، لومړی به لاړ شئ کتاب اوپن کئ. زه راځم دلته ما یو کتاب تیار راوستی ده. دلته اوس یو کتاب ده، فرض کړئ دا کتاب کې دغه جمله خالي پکار ده. دا جمله تاسو به لومړی کتاب اوپن کئ، بیا به راسئ ورډ پروګرام ته. ورډ پروګرام ته چې کله راغله بیا انزرټ ته راسئ او بیا سکرین شاټ ته راسئ. سکرین شاټ هم چې هغه کئ دلته به څه کئ تاسو سکرین شاټ اوپن کئ. یو دوه درې ثانیې بعد دغه صفحه درته راځي دغه خړه غوندې. تاسو به دا څه کئ بیا په ده باندې کلیک وکئ او دا دومره ځای څه کئ ځان سره اډ به کئ. دا په ورډ پروګرام ته تاسو سره څه سي را به سي. مطلب دا اوس هغه کوم حدیث یا کوم داسې بل څه چې په کوم کتاب کې دی یا په بل داسې ځای کې موجود دی چې د هغه وغواړئ سکرین شاټ واخلئ، نو هغه تاسو به دا طریقه ورسره کاروئ. دا و سکرین شاټ. بله طریقه موږ په تیرو ویډیوګانو کې ویلې چې په کمپیوټر په واسطه موږ څنګه ریکارډینګ کولی سو یا نور داسې څه مباحث په هغو باندې خبرې کړې پرنټ سکرین کې باندې. نو که چېرته چا نه وي لیدلې زموږ په یوټیوب چینل کې هغه ویډیو کتلی شي چې څنګه کولی سو موږ د کمپیوټر په واسطه سکرین شاټ واخلو یا ریکارډینګ وکړي یا نور داسې مختلفه ټول اپشنو باندې خبرې په ډیټیل سره کړي دي. نو که چېرته چا غوښتل چې هغه وکړي زه به د هغه لینک په د ویډیو په لاندې ډسکریپشن کې هم در سره اډ کړم. بل دا موږ سره په انزرټ مینو کې په آیډینس ده. دا آیډینس څه شی دی؟ آډینس داسې یو کمانډ ګروپ ده په انزرټ ټیپ کې چې دا په نیټ باندې کار کوي او د ده هدف او مقصد شی ده. د ده هدف او مقصد دا ده که چېرته ته غواړې چې یو د مایکروسافټ ورډ ته یو سټور یو بل څه داسې ډاونلوډ کې تاسو هغه بیا څه کوئ له سټور یا هم د مای ایډنس یا د ایډنس نه تاسو هغه څه کوئ ډاونلوډولی سئ. مطلب یو کس وایي چې زه غواړم په د ورډ پروګرام کې ماته یو ماشین حساب به اوسي چې زه دلته لنډ پې څه وکړمه ماشین حساب به وکړم، نو یا جمع او تفریق کوم عددونه چې محاسبات یې هغه وکړم. نو دلته ورډ پروګرام کې خو داسې څه اپشن نشته. بیا وروسته وایي چې خپله ماشین حساب څنګه جوړېږي ورډ پروګرام کې هغه بیا انشاءالله اخره کې وایي. خو یو کس وایي چې زه ډایرکټ یو ساینټیفیک هغه ماشین حساب راوړم یا بل داسې ماشین حساب راوړم، بیا به تاسو په سټور باندې کلیک وکئ. چون اوس موږ سره نیټ نشته نو په ده خاطر باندې زه نه غواړم په ده باندې خبرې وکړو، خو انشاءالله بیا زه غواړم چې په دا ورډ پروګرام کې چې کومه کمانډونه په نیټ باندې کار کوي هغه به انشاءالله کله چې نیټ ته لاسرسی پیدا کړه هغه به ټول په ډیټیل باندې په هغه باندې خبرې کوو. خو اوس دومره درته وایم چې دا ډېر اسان هم ده. که چېرته تاسو سره نیټ وي نو خالي به یې کلیک پرې وکئ. چون اوس ما سره نیټ نشته نو دلته به تاسو سټور ته راسئ. سټور کې به تاسو دا صفحه تاسو ته نه درکوي، هلته به خالي سرچ درسي. سرچ کې چې څه سرچ کوئ سرچ یې کوئ او بیا څه وکئ هلته اډ ووهئ. داسې یو اپشن درکوي یو چارکونجه هغه اډ به کلیک کوئ. نو به دا تاسو سره ورډ پروګرام دلته اډ شي. چېرته اډ کېږي بیا مای ایډنس ته راسئ، دلته به تاسو سره هغه اډ وي. خالي پې کلیک وکئ، ماشین حساب به هر څه چې تاسو استفاده کوئ ګټه ترې اخیستلی سئ. بل د ویکیپیډ دا هم داسې یو ویبسایټ ده چې دلته چې سوی د مایکروسافټ کمپنۍ لخوا په ورډ پروګرام کې اډ سوی ده. د ده دند چې ده خو دا هم په نیټ باندې کار کوي. د ده دنده دا ده که چېرته یو کس غواړي چې د یو لغات په اړه معلومات پیدا کړي، نه داسې ګوره فرض کړه داسې لنډه زه تاسو ته وایم یو کس ته ځي کروم ته یا هم ګوګل ته ځي هلته سرچ کوي تحقیق کوي یا فرض کړه یو لغات د په هغه باندې نه پوهېږي. اوس افغانستان د کابل د ده په اړه معلومات نه لري نو تاسو په ګوګل ته مه ځئ، ډایرکټ راسئ ویکیپیډ باندې کلیک وکئ نو نیټ به در سره دلته به یو مینو درکړي. هلته به تاسو ورته ولیکئ چې افغانستان یا
هغه انفارمیشن اباوت افغانستان داسې یو هغه به ورته ولیکي د افغانستان پښتو هم راځي ورته ولیکي د افغانستان په اړه معلومات د نور به ډایرکټ دلته څه وکړي ټول به لاندې معلومات تاسو ته درکړي دا ډېر یو ښه ویب سایټ ده او ډېر ګټور ده زیاتره وخت هم په کار راځي خو هغه وخت چې نیټ مو درسره وصل وي بل انلاین ویډیو ده انلاین ویډیو څخه هدف څه ده انلاین ویډیو څخه هدف دا ده که چیرته ته غواړې چې له نیټ څخه ویډیو ډایرکټ ورډ پروګرام ته راوړې نو هغه به بیا تاسو څه کوئ دلته د انلاین ویډیو څخه څه کوئ په ورډ پروګرام ته راوړئ تاسو فرض کړئ تاسو غواړئ یو ویډیو راولئ نو خالي طریقه درته ښیم چې نیټ نشته موږ سره نو تاسو به کروم ته راسئ یا یوټیوب ته هر ځای ته چې راغلی مربوطه خپل هغه ته به راسئ یو ټیب به اوپن کوئ ټیب کې به تاسو ورسته لیکئ یو هغه ده مطلب یو ویډیو ده تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ دلته په سر کې تاسو ته لینک درکوي دا لینک به تاسو څه کوئ کاپي به کوئ کنټرول سی به کلیک کوئ چې کله هم کلیک کړئ بیا راسئ دلته ویډیو آنلاین ته راسئ تاسو داسې مینو نه درکوي نو تاسو به داسې یو مینو درکوي چارکونجه دومره هغه وي هغه ته به لینک اډ کړئ لینک مو چې اډ کړئ دلته اډ ووهئ ډایرکټ به کومه ویډیو چې په هغه کې موجوده وي په نیټ کې هغه په ویډیو تاسو سره په ورډ پروګرام کې هم اډ سي درسره بله خبره ده هایپرلینک چون دغه کمانډونه څه په نیټ پورې اړه درلودله نو زه باوري یم چې یو څه به پوه شوي یې پې خو خیر که بیا هم پوه نه شوئ یعنې مهمه دومره نه ده یعنې تقریبا زه څو کاله کېږي د ورډ پروګرام استفاده کوم یعنې ما دغو کمانډو ته ضرورت نه ده پیدا کړی چې ضرورت هم سي خو ګوګل کې سرچوي دلته څوک نه سرچ کوي خو بیا هم که تاسو چېرته غواړئ چې د لارې هغه کوي هغه پوهېدل پې ښه دي چې سړی پې پوه شي کوم ځای کې پوښتنه ونه شي درنه بل راځو هایپرلینک هایپرلینک څه کار کوي هایپرلینک څه ده کنټرول کې شارټکټ ده دا فرض که ته یو کتاب څه کوې ګورې یا هم یو معلومات راخلې له یو کتابه نو یا د غواړې د یو کتاب یو د عکس ایمیج یا تصویر راخلې دلته راولې نو تاسو دغه هایپرلینک یا لینک دلته جوړولی چې په هغه باندې کلیک وکړئ او څه سي تاسو سره اوپن سي نو تاسو به داسې وکړئ هایپرلینک باندې به کلیک وکړئ بیا به دلته راسئ دلته به د هغه چې کلیک کړو بیا راسئ خپل د سپیسي ته چې هر شي لینک چې جوړوئ دلته جوړیږي ته به راسئ دلته ورته دا آپشن دې کلیک کړئ زه ورته د انجینري ډیټا دا مې ورته انتخاب که فولډر ده دا مطلب هغه آیکن ما څه کړی تغییر کړی ده تاسو به هغه فولډر ورته انتخاب کړئ او بیا به چې اوکې کړئ کله چې اوکې کړه دا تاسو سره اوس یو لینک جوړ شه خو دا لینک باندې ته چې ډبل کلیک وکړې دا نه اوپن کیږي ولې نه اوپن کیږي ځکه دلته تاسو کنټرول نه ده نیولی کنټرول به ونیسئ په ده به کلیک وکړئ بیا به تاسو داسې یو هغه درکړي یو مینو درکړي تاسو به په یس باندې کلیک کړئ اوس تاسو وګورئ ډایرکټ به هغه کوم فولډر ته ځئ انجینرینګ فولډر ته به ځئ چې تاسو یې لینک دلته څه کړی اډ کړی ګوره دا دومره دلته نه پکارېږي خو تاسو به پاور پوینټ کې ډېر تاسو ته پکارېږي پاور پوینټ پروګرام کې هم همداسې ده لکه ته پرزنټیشن ورکړې یو ځای کې او یو ځای لینک تاسو ورکړی هلته پاور پوینټ کې خو دومره هغه نه وي چې ته ډېر معلومات ورکړې چې بیخي ته ډېره معلومات داسې هغه ورکړې هلته د هغه اصول دا دی چې ته باید کمه ډیټا هلته اډ کړې نور لینک یې واچوې اوس یو کس وایي ښه ته دا ډیټا له کوم ځای راخیستې زه ورته وایم ما دا ډیټا یا ویډیوګانې د پلانکینې لینک څخه اخیستې که چېرته پوښتنه راغله ته راسه په کنټرول ونیسه په لینک کلیک وکړه دا مینو راځي اوکې کړه ډایرکټ به هغه فولډر ته چی سي اوپن سي اوس یو کس وایي چې رښتیا هم دا انجینري فولډر کې همدا فولډر دي تاسو وګورئ څو فولډر دي موږ سره 20 فولډر دي اوس راسئ زه تاسو ته دا دلته در وښیم تاسو به راسئ د سپیسي ته او د سپیسي نه به وروسته ډي ډرایو ته راسئ ډي ډرایو نه انجینرینګ ډیټا په نامه تاسو به دلته راسئ تاسو وګورئ هماغه فولډر ته تاسو راسئ هر یو ویډیو غواړئ هر څه غواړئ ته څه کېږي هغه در سره اډ کېږي بلکې تاسو کولی چې دلته یو ویډیو لینک هم اډ کړئ زه دلته انټر کوم لاندې ورته وایم چې هایپرلینک څه لینک را سره دلته ورته راسئ د سپیسي کې چې راته لینک زه ورته وایم ډي ډرایو کې بیا څه کې انجینرینګ ډیټا کې بیا راسه زه ورته وایم چې مقاومت درسو کې دلته به ته اوس فرض کړه اوس موږ څه کوو یو دانه درس ورته انتخابوو چې دغه درس ماته چې که دلته اډ کړه لکه زه اوس دا څه کوم انتخابوم او څه بیا اوپن کړه تاسو کله اوپن کړه نو دا تاسو سره لینک یې اډ شه دا به کنټرول ونیسي په ده به کلیک وکړي اوکې به کړي تاسو سره به ډایرکټ چی سي او ویډیو تاسو سره اوپن کېږي مطلب چې کومه ویډیو یې ډایرکټ به هغه چی سي در سره دلته اډ سي یا هم څه به سي در سره مطلب پلی به سي
ښه یو بل کس داسې وایي چې زه لینک جوړوم خو دومره هغه ته ضرورت نشته زه ځان ته په خپل زړه باندې یو نوم ورکوم نو هغه بیا څنګه کېږي تاسو به راسئ هایپرلینک ته کلیک کوئ د چی لینک غواړئ ته ورته وایې زه د یو ویډیو لینک غواړم نو تاسو راسئ دلته خپل هغه ویډیو ځای ورته موقعیت زه وایم ډسک پي سي کې ده ډسک پي سي کې ډي ډرایو کې راسئ دلته کوم ځای کې ده هغه ځای به ته ورته انتخاب دلته به ځای ورته انتخاب کې چې د انجینرینګ فولډرو کې بیا مواد مقاومت مضمون یا مطلب هغه خپل موقعیت به ته ورته کې ورته وښیې زه ورته وایم چې دلته ویډیو ده راسره لکه دا ویډیو ده او دلته به انتخاب کې دلته اوس سر کې لینک راغی زه په ده غواړم نه غواړم چې اډ سي زه ورته وایم چې وکیل احمد محمدي په نامه څه یو لینک راته جوړ کړه اوکې که تاسو سره اوس لینک جوړ شم اوس غواړئ ته ویډیو ته لاړ شئ لینک کني هلته خو دومره پړپړې دومره غټ لینک راکوه نو اوس څنګه وکیل احمد محمدي تاسو په خپل زړه باندې هلته نوم ورکوئ چې کنټرول ونیسه ډبل کلیک پې وکړه بیا اوکې که چې کله م اوکې کړه نو تاسو به بیا اوکې کوئ چې کله م اوکې کړه اوس به تاسو سره چی سي ویډیو به در سره اوپن سي دلته ګورئ ویډیو به څه سي تاسو سره به اوپن سي مطلب چاته معلومات ورکوي یا بل داسې څه هغه چې تاسو کولی شئ د په واسطه لینک جوړ کړئ نو دا و موږ سره څه د لینک موضوع چې لینک څه شی ده بل چې ده موږ سره دا بوکمارک ده بوکمارک څه دنده لري بوکمارک ډېر ایزي ده زه راځم دلته لیکنه کومه دلته یو څه لیکنه کومه د تقریبا یو 10 پاراګراف لیکنه غواړم ولیکمه او 10 پاراګرافه دا ورته او انټر کومه دومره لیکنه مې ولیکله ښه دا زه به د بوکمارک لومړی هغه د استعمال ځای درته وښیم چې دا چېرته استعمالیږي بوک خپله کتاب ته مارک په نښه کولو ته وایي یو کس ته لکه ستا شاګرد ده یا بل داسې یو کس ته تا ته وایي چې دا کتاب ما لیکلی ده نو ته دا کتاب ټول وګوره در سره چې کوم ځای کې ما غلطي کړې ده ته غلطیانې څه کوې ورته ټولې په نښه کوې نو ته به راځې له د سره به شروع کوې کتاب لولې دغه ځای کې غلطي کړې دا خو څه کوې ته به راسې دلته په چې باندې په ده باندې څه کوې په نښه کې ورته دلته نور په ده باندې څه کوې دا ورته په نښه کې دا غلط ده دا غلط ده دا څه کوې ته ورته دلته په نښه کوې دا هم ویلي دي خو ته راغلې تر ده ځای دا کتاب وکته تر ده ځای اوس که دا دلته په نښه کې تا ته نه ښکاري چې دا اوس ما دا ډاکومنټ غلط و او که څه رقم چل ما تر کوم ځای وویلې نو تاسو به دلته چک کوئ دا کنټرول زیډ مې کړه راپسې انزرټ ته انزرټ کې به بوکمارک کلیک کوئ بوکمارک هم چې کلیک کړه تاسو هغه ځای ورته دومره خو انتخاب کړی و زه دلته ورته لیکم چې یعنې فینش ورته لیکم چې ما دومره چې خلاص کړی ده کله چې دا ورته کلیک کړه او بیا څه وکړئ تاسو به اډ در سره ووهئ کله چې اډ کړه تاسو نور تاسو به څه وکړئ دا زه به دا کنټرول سیف هم کړم کنټرول سیف که چېرته سیف کړئ راسه په براوز کې سیف کړئ براوز نه بیا چېرته زه غواړم ډیسکټاپ باندې او همدا غټ ټایټل صحیح ده دا ټایټل مې ورکړ راځم دا چې کلوز کومه دلته اوس به موږ سره راغلی دا ده تاسو به دا څه کوئ انتخاب به کوئ کله چې دا انتخاب کړ دا اوپن څه در سره ښه دومره خو دې وکته اوس تا ته نه معلوم چې ما تر ده ځایه وکته تر ده ځایه دا خو به ډېر څو صفحې یا څو شل دېرش صفحې کتاب یا 200 صفحې کتاب به نو ته به څنګه داسې کوې چې دا هغه کې معلوم کړي چې ما ته کوم ځای کتلی ده نو تاسو به بیا څه وکئ بیا به ډایرکټ راسئ یو موږ ویلي وه ګوټو یا خو ګوټو چې کنټرول جي شارټکټ ده چې هغه په واسطه تاسو څه کولی شئ تللی شئ یو ځای نه بل ځای ته ګوټو چې انتخاب کوئ تاسو ورته بوکمارک انتخاب کوئ بوکمارک ما د پینش په نامه یو بوکمارک تیار جوړ کړی و ګوټو انتخاب کوئ ډایرکټ تاسو وګورئ تاسو ته دغه ځای ته راوستئ چې مطلب تا تر دغه ځایه پورې څه کړی ده کتاب لوستی ده تا ته یې په نښه کړه بوکمارک د دغه لپاره استفاده کوي دا د ګوټو کار و بل چې دا انزرټ کې موږ سره کولی شو بوکمارک انتخاب کړو بوکمارک موږ ته وایي دغه یو بوکمارک ته اډ کړی ده او څه وکړئ ګوټو دلته کلیک کړه ډایرکټ به دا چیکي دلته زه به دا دلته کلیک وکړم چې دا په نښې نه هغه چې تاسو وګورئ اوس دا مې په نښه کړی و راسه بوکمارک ته بوکمارک کې باندې دا پینش که نور بوکمارکونه هم هډ کړي هغه هم راځي ته ورته ګوټو ډایرکټ ځای درته انتخابي چې تا تر دغه ځایه پورې څه کړی ده
هغه کتاب کتلی دی یا اصلاح کړی دی ده، بیا سبا ته له ده نه وروسته څه کوې راځې نور لولې. بیا چې دومره دی کره به نوره ته څه کوې لولې. یعنې بوکمارک د ده لپاره څه کېږي کارول کېږي. نور نو نه غواړم چې ویډیو ډېره اوږده سي. که چېرته ویډیو مو خوښ شوي نو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او د نوټیفیکیشن آله درسره آن کړئ تر څو زموږ له هر ویډیو نه تر ټولو مخکې لومړی تاسو مستفید شئ. نور مو په لوی الله تعالی سپارم. ښه وخت ښې چارې